السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ګیلامن وزیر څه کومه حادثه راغلې وه. د حادثې نه پس چې هغه هسپتال ته وړل شو، د هسپتال نه چې پس چې دی نو اوس هغه خلک ډېر زیات ویډیوګانې جوړوي ملګرو، او وایي چې دا ګیلامن چې دی نو شهید شوی دی او شهادت دې مبارک شه. ډېر کسان ویډیوګانې جوړوي، خو بلکې داسې کار مه کوئ. ښه خلکو ته ولې زړونو ته تکلیف رسوئ؟ زه خو هم ډېر زیاته خفه کړم ځکه چې ما دغه کسانو ویډیوګانې وکتلې. کم کسان چې په سوشل میډیا باندې هغه کارونه کوي چې هغوی ته مخکې پته وي، هغه ورته رنګان کوي، هغه ورسره ملاویږي ملګرو. نو هغه ځکه که نه، ځکه چې نن سبا تاسو ته پته سوشل میډیا وخت دی، خو بل دا چې یو غلط خبرونه خورئ او د هغه د وجې نه بیا خلکو ته نقصان رسي. خلک خبر نه وي او دوی خلک مړه کړی یا مړه خلک یې را ژوندي کړی. نن چې دی نو ګیلامن چې دی نو د هغه چې کومه د ساه مسله وه هغه بالکل وایي برابر شوې ده. د هغه نه پس چې دی نو د هغه صحت ورو ورو برابرېږي ملګرو، د هغه صحت ورو ورو برابرېږي. اوس د مخکیني نه ډېر زیات ښه دی اوس. لیکن زما ورونه چې دي نو په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې ګوره یو ډزه جوړ کړی یو ګیلامن شهید شو، دا د ژړا او دغه سانګ یې پرې ورکړی د ژړا. نو ملګرو چېرته هم دا کار مه کوئ، د بل سړي ولې دغه کوئ. بل ورځ تاسو ته پته ده، بل ورځ چې هغه جینۍ او هغه هلک څه وکړو، تاسو مړه کړل، هغه ژوندي دي. نو تاسو ولې داسې کار کوئ یار؟ تاسو ګیلامن اوس شهید کړو، هغه چې دی نو ژوندی دی لا. دغه مکمل معلومات راغلل که نه، موږ ته خو ویډیو ګورو دغه کسان چې کومه په سوشل میډیا ورکران دي او هغه صحیح خبر راوړي، نو موږ هم دغه ویډیوګانې ګورو چې موږ ته پته ولګي چې آیا دا خبر ټیک دی یا نه دی. او بلکې تاسو راشئ او ډز او دغه ژړا اواز پرې ورکړئ، ګیلامن شهید شو، واخوا صرف د لایک دپاره، د کمنټ دپاره، د ډالرو دپاره صرف دا کار تاسو کوئ یار. یو پښتون تاسو ولې شهید کوئ؟ برنه هغه د کور خلک ولې خفه کوئ؟ ولې دا خلک ټول خفه کوئ؟ خلک ستومانه کوئ، خلک په ژړا مجبوره کوئ. نه خو صحیح معلومات راوړئ چې هغه وایي شهید شوی نه دی. مکمل معلومات راغلل جي و چې حالات یې د مخکیني نه ډېر زیات ټیک دي. دغسې چې کومه خپل کسان دي هغه وله ځي، لکه ټول خلک وله نشي ورتلی، یا سوشل میډیا ورکر لاړ شي هغه سره انټرویو واخلي واخوا او دېخوا، لیکن داسې ټول نشي تللی ځکه چې هغه حالات داسې ډېر ښه نه دي خلک انټرویو خلکو له ورکړي. زما ټول ته خواست دی یار چې چېرته هم دا کار مه کوئ، بس دی دې نه قلار شئ. ځکه چې ډېرو کسانو ما د افغانانو ویډیوګانې ما اولدې، د پاکستان کې دا کومه کسان چې دي پښتنو ډېرې ویډیوګانې ما اولدې چې هغه د ویډیو جوړ. چېرته هم دا مه کوئ یار. ولې د افغان د دې خپل مور او پلار او وروڼه به هغه به خفه کېږي په دې باندې نه.